ډیر انسانان دی ور بدنامه بچاو لګي لکه دغه مولا ډیر کښړې دي قران بیانې سنت بیانې خو لیکن دا د اولیاء او کرامتونه نه مني دا تلبیس کوي کرامت د اولیاء دا په قران باندې ثابت دي مریم علیه السلام له الله کې سر رزق ورکول کوم انسان چې د اولیاء او د کرامت نه منکر شي دا سړی د قران نه منکر دی چې د قران نه منکر شي دا سړی به معنی دا کافر دی دا خبره غلطه ده چې د اولیاء او کرامت نه منم کرامت دا معنی چې ناشنا کار د انسان نه صادر شي چې انسان عقل نه مني په تور مثال د مریم علیه السلام کرامت قران کې الله ذکر کړی دی د وړي میوه په ژمي کې او د ژمي میوه په وړي کې دا ورته الله صادره ولا راو کوله زګریت ته پوښتنه کوي دا تعالی څو لري کوي من الله دا کوم ځای ته لړای شي دا الله ته خوانه معنا ولی انسان به همیشه د کوم نعمت نسبت چې کوي هغه به الله لکه دي ته ویل شي کرامت لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نقل لې وې کده شي خارق العاده کار دا د شي انسان نه صادر شي چې هغه قرآن او سنت پابند به دا کرامت دی لیکن کله د شي انسان نه صادر شي چې دا ټول عمر د قرآن او سنت نه مخالفت دی دا ګوره استدراج دی بده باندې دوکه نشي اگر کدا سړی په هوا باندې لوزي اگر کدا په دیوال باندې سور شو دیوال ته روان شي ګوره په دې باندې دوکه نشي چفا امام شافعی مولا خبره ده شیخ عبد القادر جیلانی رحمه الله چې موږ شاسو په ملک ورته لوی ځوان خلک وي هغه فرمایي وې داس ما کرامت نری چې یو سړی د رب العالمین حق مان راکړي اولاد ورکول ولا ذات الله دی د عزت ورکول ولا ذات الله دی د مالداري ورکول ولا ذات الله دی یو سړی د رب العالمین حق راولي و انسان له ورکی او عالم له ولیلا نو شیخ عبد القادر جیلانی رحمه الله فرمایي چې داس ما بی عزتی دي خلکو وکړه داس ما عزت بالکل ونه کی کرامت خو دا مطلب نه چې د رب العالمین حق موږ یو بندل ورکو یا مړی له ژوند دی الله چې کوم کارونه کوي دا کارونه کوي نه بلکې دی انسان د قرآن او سنت تابعداري کړي ځکه الله وسره تایید وکړي د ناشنا کارونه ته صادر کړه مولا علی قاری سے فرمایي وی په دې اولیاء باندې لازم دی چې دا کرامت پټ کی او د دیوبند علما فرمایي وی کرامت د ولی په اختیار کې نه بلکې د صادریږي لکه د قلم نه لیکل د لیکل د قلم په اختیار کې خو نه دی کاتب قلم خو هغه ته وزي هیڅ د شي نشي ویل چې هغه صغر د باندې خبره وکړي چې سبب د شکار کیږي او د شکار وکوما د یوازې رب العالمین کار دی نو کرامت د اولیاء حق دی خو معنا دا چې د الله حق مخلوق نه ورکړي بلکې مولا علی قاری دا ویل دي چې استقامت په دین باندې ودار زرو کرامتونه بهتر دي او په دین باندې استقامت سره ویل شي د توحید عقیده عمر سے فرمایي چې د ګډړان غونې بل چاله وزن مکو چې اے فلان هغه څه زما کو مکو کا علي سے فرمایي په توحید باندې ځان مړکا عثمان ابن عفان فرمایي چې کوم شی در باندې الله لازم کړی دی هغه عمل کراواله فضل ابن عیاض فرمایي چې د علم مطابق عمل وکا ربي فرمایي چې الله نه راپدې خو څومره مخلوق د ټولو نه مخ واړه او دغه شان جنید سے فرمایي د دنیا نه بیرغبته شه توجه آخرت ته ورواړه جرلاجی مشری فرمایي چې د قرآن او سنت تابعداري وکا خدا هغه وخت انسان له نصیب کیږي چې ظاهر او باطن انسان برابر کی هغه وخت کې چې ژوند سره نصیب کیږي چې د رسول الله تابعداري وکي هغه وخت کې انسان له نصیب کیږي چې ځان کې اخلاص راولي هغه وخت کې انسان له نصیب کیږي چې نیکان ملګری ځان له انتخاب کی هغه وخت کې انسان له نصیب کیږي چې د وسطیت نه کار ولي افراط او تفرید نه هغه وخت کې انسان له نصیب کیږي چې د رب العالمین سره محبت ولري هغه وخت کې انسان له نصیب کیږي چې د الله لپاره ورانه کوي هغه وخت کې نصیب کیږي چې د الله د بندگانو سره نیکانو سره محبت ولري عاجزي وکي او جهاد وکي او د دین په اړه کې د اچانه نه یریږي